تازه خبر پاکستانی ملیشي څنګه هلمند ولایت ته ننوتلې دي. تازه د هلمند خلکو څه ویلي دي، طالبان ولې چوپ خوله دي، نور جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. د هلمند اوسیدونکي وایي پاکستانی ملیشي افغان خاورې ته داخل شوي، خو طالبان یې پر وړاندې چوپ خوله پاتې دي. د هلمند اوسیدونکي د طالبانو له امنیتي مسؤلینو غواړي چې د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره دې پر ګډه پوله ځواکونه ځای پر ځای کړي، ترڅو د غیر قانوني اوښتلو مخه ونیول شي. خلک وایي په تیرو وختونو کې پاکستاني ملیشو هلته په سیمه کې یو لړ تاسیسات جوړ کړي او افغان خاوره یې لاندې کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ مخه دې ونیول شي. دوی وایي ایران زموږ سره د اوبو پر سر ستونزه لري او د دغه هیواد مخه باید ونیول شي، او مهمه دا ده چې منظم ځواکونه باید هلته ځای پر ځای شي، ترڅو ګاونډي هیوادونه وپوهیږي چې پر پوله افغان سرتیري شتون لري. په هلمند کې امنیتي مسؤلین وایي د ګاونډیو هیوادونو سره د پولې ساتلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د هلمند امنیي قمندان دعوت مولوي وایي د هلمند او ګاونډیو هیوادونو سره پر پوله امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي او هیڅ بهرنی هیواد ته به اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د خپلو شخصي ګټو په هدف وکاروي. دی وایي د هلمند ولایت په سرحدي سیمو کې موږ پوره ځواکونه لرو، هلته مسؤلین د سرحدي سیمو څخه پوره ساتنه کوي او هلته کومه داسې د تشویش وړ خبره نشته. هلمند ولایت د پاکستان سره نږدې پوله لري او ډیر وخت اندېښنې وي چې په قاچاقي توګه له دغه ولایت څخه پاکستان او له پاکستان څخه افغانستان ته تګ راتګ کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.